بسم الله الرحمن الرحیم. درس شروع کوو. ورډ پروګرام کې دلته هوم ټب خلاص ټوله مو ویلې. نن انزرټ شروع کوو. انزرټ خپل اضافه کولو ته وایي. انزرټ اضافه کولو ته وایي، یعنی په دې معنا چې دلته آپشنو په هر یو باندې چې ته کلیک وکړې دلته په صفحه کې یو څه اضافه کیږي، راځي په صفحه کې راځي. مخکې دلته هوم ټب کې څه شی و، مونږ او تاسو متن هم تیار لیکلی و، هغه کې هم تغییرات کوو. خو په انزرټ کې څه کار کوي؟ انزرټ هیڅ شی هم صفحه کې نشته، چې ته کله ورباندې کلیک وکړې دلته صفحه کې یو څه شی راځي اضافه کیږي. انزرټ اضافه کولو ته وایي. اول دلته ګوره پیج دا، ټیبل دا، السترکشن دا، دغه څه ټول دا ګروپونه دي، په ترتیب سره ټول ګروپونه وایو. اول پیج ته ګوره، پیج څه کار کوي؟ دلته راځو اول کور پیج دا به وایو. کور پیج د چپټر د کتاب پوښ ته وایي. د کتاب پوښ ته وایي. څنګه کوی شو موږ او تاسو چې کله اوس هغه جوړ کو کتاب پوښ څنګه ورته جوړوو او څه رقم دته انتخابوو؟ پوښ انتخابو. ګوره دغه تیار جوړ شوي سټایلونه او ډیزاینونه دي چې کمپیوټر کې موجود ده، ته کوی شې دې نه استفاده وکړي. فار ایگزامپل ګوره طور د مثال دغه یو ده، دا انتخاب کا دلته راغی. ګوره ون پیج دا، ګوره دا کور پیج ده چې دلته ټایټل ده، کتاب نوم ده، نوم ورته ولیکه چې اتا د کتاب نوم څه شی ده، نوم لیک. سب ټایټل هم لري، که دغه چې فرعي کوم عنوان هم پکې بیا کوی چې هغه هم ورته ولیکي. دلته بل دلته ډیټ ده، تاریخ ده، کوی چې تاریخ ورته انتخاب کړي. تاریخ اوس جنه کوی چې تاریخ دې جنه انتخاب کړي، دا نن ورځ تاریخ ورته واچو. ګوره دا تاریخ سو دلته هغه ورته ولیکه. په تور د مثال ته یو کتاب نوم وایي، ته مثال دغه احقاق الحق به ورته ولیکه. احقاق الحق دا دلته سب ټایټل کول لري کنه، فرعي عنوان دا هم ورته ولیکي. شته کوم فرعي عنوان دغه خو ځکه نه دلته کنه بیا نو بیا پاکه کې ضرورت ورته نشته. احقاق الحق دلته لاندې چې دا ګوره لاندې اتور ده، چا جوړ کړی ده د هغه کس نوم ورته لیکي، چا مرتب کړی ده، چا سې لیکلی، چا سې ترتیب کړی کنه، ټول شان دا کتر راځي. دا تیار ګوره دلته تیار جوړ شوی یو سټایل ده، یو نمونه ده، کوی چې دې نه ته استفاده وکړي. خرازو انزرټ ته کور پیج ته زه وایم دا نه یې څه کار کوي. ګوره ریموو کرنټ کور پیج دې باندې کلیک وکړه، دا لاړه له منځه لاړه، اوس نسته. راځو بل چې ده دلته دا خو ریموو سو او مور کور پیج فرام آفیس ډاټ کام دا تا نه خوښېږي. دلته دا کوم سټایلونه چې دي دا تا خوښ نه شو، یو دې خوښ نه شو. چې کله تا کمپیوټر له انټرنیټ سره وصل یې ته کوی چې د آفیس ډاټ کام خپل ویب پیج انټرنیټي پاڼه ته کوی چې نور دا کور پیجونه راواخلي، نور سټایلونه هلته تیار جوړ شوي د انټرنیټ، خو مګر انټرنیټ سره به وصل یې، کمپیوټر سره انټرنیټ سره وصل یې، دې باندې کلیک وکړه، ذاتي بیا څه کوي بیا راځي. اوس ګوره چې وایي نو آنلاین کانټینټ اویلیبل، آنلاین شی نشته اوس دلته، ځکه چې کمپیوټر سره خو انټرنیټ وصل نه ده. چې کله انټرنیټ وصلي بیا کوی چې دې جنه نور کور پیجونه تر واخلي دلته په صفحه کې اضافه کړي. سیف سلیکشن ټو کور پیج ګالري ګوره دا څه کار کوي. په تور مثال دا یو مې تا نه خوښېږي، دلته انټرنیټ هم نه لري چې ته له انټرنیټ نه بل راواخلي، خپله یو کور پیج جوړوي. فار ایگزامپل څه رقم ګوره دلته راځو دا راواخله، دلته راځو دا هغه ایډیټ پوینټ به ورته وایو، دا پوینټونه ورته ایډیټ کړو. تر مثال فار ایگزامپل دا هسې دا به داسې راواخلو، کنټرول ډي کا بل، دلته بیا کنټرول ډي بل راواخله، هغه بیا دلته کېده. فار ایگزامپل دا ګوره دا اولنی کته اوس ګوره دلته د څه ضرورت کیږي. اوس ګوره دا دوه درې دانې دي کنه. اول درس موږ او تاسو وخت کې سلیکشن پین ویلو، صحیح ده،
سلیکشن پین. د سلیکشن پین وظیفه چې شه د ګوره دلته اوس راځو د هغه وظیفه موږ تاسو پیژنو. هوم ټب کې دلته په اخر سلیکشن کې دلته سلیکشن پین وګوره. سلیکشن پین سره راغی ګوره کوم دا اخرنۍ ده، اخرنۍ دلته راسه یو رنگ ورته ورک. کوم رنگ په مثال دا سه دا یو رنگ ورک او دلته دا آوټلاین هم ته ورک، آوټلاین دی نه دا دویم ته دا دویم انتخاب کا دلته راسه دته یو بل رنگ ورک. تور د مثال دا یو رنگ ورک داس صحیح ده. د دې هم آوټلاین هم ورک، آوټلاین دی نه. دا دریم دا دغه سیا کوي سه دې تمسو کې دا یو تغییر وکي. دا ټول د کنټرول کده سه کنټرول کله کو نه دا ټول انتخاب کا دلته بیا دلته راوخله دا ګروپ کټول دا یو ګروپ سګوره دلته تغیرات دا دغه سه دلته راغی کنټرول ډي دا ټول نه هغه واخله تا خو یې راوخست ټول هغه ګروپ نه وته کنه ګروپ نه وته دا دغه تور مثال دا یو هغه ده همد سه یوازې دلته کار کوي دا ډیزاینو باندې بیا موږ تاسو سکل هغه ته ورسېدو بیا ال تور باندې کار کوو موږ تاسو روټیشن ورکا دغه سه ګوره دا کتراول کوي سم دلته بیا دلته یو هغه بل هغه ورته ورکی بل ډیزاین ورکه په مثال دلته دا رنگ دی ګوره دا چې سو دا یو ډیزاین شو چې موږ تاسو جوړ کړ. صحیح ده ډیزاین هم جوړ کړ. ډیزاین سره کوم راغی ګوره په دې پیج کې دا یو پیج ښکاری دغه څه په تور مثال د خپل تا ډیزاین یو جوړ کړ. دا ډیزاین ته غواړې چې کله کور پیج جوړوم د هر کتاب باید دغه ډیزاین زه ورته ورکم. دا یو ور دي جوړ ک ته دا خو د یو کتاب لپاره سو آینده لپاره نه کیږي. زه هم نه هغه ګالری کې نه د تیار دلته سیو وي دلته ما سره وي نو دلته باید په دغه هغه کې لیست کې باید دلته را سره یې کله زه وغواړم دا انتخاب کوم اتومات صفحه کې راس بیا څه کار کوي دا ټول انتخاب ک دا چې کله انتخاب ک کنټرول ای ورته وای دلته راسه ګوره سیف سلیکشن ټو ګالری دلته نیم ورته ورکاسه my style صحیح سو my style د ما سټایل ګوره دا جوړ سو. اوس دا راوخله دا ټول ډیلیټ کار مې نه ده دلته راسه ګالری کې اخر تراسه اخر کې ګوره دلته هم دا کوم ډیزاین چې ما جوړ کړی هغه ډیزاین راغی کنه نه پر باندې یو کلیک وکړو اتومات څه کوي دلته راځي اضافه کیږي د جن کوي چې ته دنه استفاده وکړي دی باندې خو پوه شوي. ها راځو بل دا کور پیج د استکا کار مې نه ده. راځو دلته بل چې دا بلانک پیج ده بلانک پیج خالی صفحه اضافه کوي ته دلته کلیک وکړه بلانک پیج بل دویمه صفحه دلته راغی اضافه وګوره یو صفحه و بل صفحه راغی اول صفحه کې دلته لوګ نه لیکنه کوو په تور د مثال ګوره دا لیکنه ده دویمه صفحه چې سو دلته اضافه سو دویمه صفحه کې لوګ نه لیکنه کوم فور ایگزامپل ګوره دلته هم لیکنه سو دا چې سو دا دویمه صفحه سو خو فرق چې ده ګوره دا دویمه صفحه اوس کدل ته زو وایم کنه دا د متن په مینس کې زور تو وایم سه بلانک پیج یو خالی صفحه را ولا سکر کې دغه کوم لیکنه سیده دا اوس سیده دا پاس دا په یو صفحه کې راځي دغه لاندې هغه سیده دا بيخي عین دریم صفحه ته وړي په دغه دواړو لیکنه په مینس کې بل صفحه سکه اضافه کې دی باندې کلیک وکړه ګوره دلته راغی سو دا دلته دا دلته دا خالی صفحه ده بل شي سو لاړ عین اخر ته بل صفحه ته لاړ پوښ ور باندې کړ او په اول کې سره رقمو یوازې یو هغه به اضافه کوله دلته یو پیج به اضافه سو دلته براغه دا بل څه ده بل پیج بریک ده ګوره پیج بریک څه کار کوي پیج خو صفحه ته وای بریک خپل ماتول ته وای چې صفحه مات کې کتر راولي څنګه دلته زه ګوره کرسر درومه زوم پیج بریک دا څه کار کوي دغه صفحه خلاصي ماته یعنی خلاصي دغه متن تر اخره پورې دا متن کتر راوړي دویمه صفحه ته بل صفحه ته یعنی دی جنا دا صفحه ماته بل صفحه ته دغه کوم لاندې متن سیده بل صفحه ته راځي ګوره دی باندې کلیک وکړه چیرته راغی دلته راغی او دا صفحه پاتې شو په تاسو مثال دلته تلی کنه لري د افغانستان باره کې معلومات لري تالی کنه وکړه تر دیجی پورې دلته د لیکنه لاندې نه ده دلته په تور مثال هغه ده د هرات باره کې
ته لیکنه کوي دلته چې دا د کابل یا د افغانستان باره کې خو ته وایې دغه د کابل باره کې زه کوم لیکنه کوم که نه دا په دغه یو صفحه کې جایږي دغه د هرات معلومات چې دا باید بلې صفحې ته لاړ شي په هغه صورت کې څه کار کوي دلته راځي ته پیج بریک ورته وایي څه هرات دا لیکنه سیده دا کته صفحې ته لاړ شي دغه صفحه ته تفارق شي دلته د کابل معلومات پکې ولیکي پوه شو ورباندې دغه پیج بریک دا دغه په طریقه هم کېږي د شارټکټ له طریقې کنټرول انټر کنټرول ونیسه بیا انټر وهې لاندې دویم صفحې ته راځي دا پیج بریک کېږي پوه شو ورباندې بس دا سبا ته بیا ټیبل معلومات بیا وایو